اسلامی خبره اسلامی عقیده یو اخلاقی خبره یو ادب والا خبره دا مونږ تکو چې دا غي په ذهن کې دا کینی کې دي چې تاسو ته پکې څوک ښکالو کې روزي تاسو خپل پوي کوي کنه شي پویلې به ورته یو عالم وخای چې پلان کې تلار شي خو خپل ذمہواری چې کم دي دا خلاصول پکار دي تاسو ته دا منظور نه کنه چې کم کم ځای کې دا استادان دي او کم دي پروفیسوران دي کوم ادارو کې تاسو اپروچ دي نو تاسو الته کې دا شی شروع کړئ بل خبر علماء ته کومه چې علماء ته پکار دي چې څومره پرایویټ سکولونه دي دا خبره نوٹ کړئ آیات 60 دا څومره سکولونه چې دي زموږ جمعې پر چوټي وي د دې جمعې پر چوټي نه وي موږ سره وخت وي چې مونږه د علماء خارجو او پرایویټ سکولونو ته ځو او سهار کې مونږ ورته 10-15 منټ اسمبلی کې یو بیان کوو او مونږ هغه ته موضوعات جوړ کوو عقاید باندې اخلاقیات باندې پامال باندې او دا پرایویټ ادارې دي ته خوشحاليږي چې مونږه دغه رنګه د تعلیم او تربیت شروع کوو او بل دا چې د علماء خدمت کې دام درخواست دي چې جمعې پښپا مونږ یو کلی ته ځو یو علاقې ته ځو او زما یو درخواست دی چې دې الته چیم نسکی دې الته روټیم نخري دې په خپل ګاډي کې لاړ شي او الته د جمعات کې کسان راغونډي او دې ورته واس کوي 15 منټ او 20 منټ هغه جمعات کې دې واس کوي اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه طالب علم زمانه کې د پوره قران واس کړو جمعې پښپ بدلو نو علماء خدمت دا درخواست دي چې ځان ته ترتیب جوړ کړي یو تنظیم جوړ کړي خاریو کې دا خبره مان اوري زمونږ خاریه کې څه پیدا شیل وشیل خاریو کې د واز او د نصیحت اثر دوم نه نوي سمنه چې په یو دیهات کې عام کلی کې د واز او نصیحت اثرې مونږ ته مدرسو ته سمنه طلبه چې راځي دا ټول د کلونو راځي د خاریو خلق ای بچي مدرسې ته نه را لېږي دا غي خوخه ده خدا انقلاب چې راځي د کلو دماغ تازه وي فرش دماغي او دغه ته خلق دا زر اثر اخلي علماء ته پکار دي چې دای دا سمنه کلی دي دیهات دی قبضه په دی اپروچي آل تزان رسی او 10-15 منٹ 20 منٹ جو جماعت کې واس کوي په خپل خرچزي چیر وټه باندې کې بیا بارازي تاسو ګوري چې ان شاء الله مونږ دا ترتیب دا شروع کو د ډېر زیات اثرات وي الله تعالی دې مونږ تاسو ته عمل توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو عقیدم محفوظ کی خاص کر دې قادیانیت نه تاسو خدمت کې بیا دا درخواست دي چې د خپل بچو روزانه تاسو کوي او کور کې ورته کم اس کم عقیده خای د ختم نبوت باره کې ورته خبرې کوي نو خپل به دا خبره عام کیږي دی به خبرېږي په بچپن کې وړو کوالی کې چې کوم خبره دل او دماغ کې ناشتا دا یاد ساتي دا اوزینا دا دنیا باندې دا واضح شوه دی چې اسلام حق او سچ مذهب دی پټول واضح شوه دی په دلایل سره پار سره واضح شوه دی لیکن هغه مذهب نه پریدي مذهب پر خودل او بدلول عقیده د ټول لا ګران کار دی سړی عقیده اړولي دا ډیر ګران کار دی دا آسان کار نه دی او چې موږ ورته بچپن کې عقیده پخته کا دغه ټیم دی چې عقیده مرته پخه کا بیا عقیده کې به تبدیلی راولي او کومه سستیو کا د بچپن نه وډکوالی نه د دې دل او دماغ خالی وي دې کې چې بیا چام دې کې کارو کو بس عقیده ورته بدل کا بیا کور کې من کې غلط انقلاب راځي او معاشره کې او دا جراثیم د گمراه جراثیم چې چا کې نه نوځي دي بیا پارام کینی نه اهل حق پارام ناشتي او اهل باطل پارام کینی نه د اهل باطل یو نه خدا د یاد ساتي چې دا به منظمي دا د اهل باطل یو نه خدا چې دا منظمي اسم باطلی او چې منظم نه به ودی ختم شي نو دای پارام نه کینی نو چې اهل باطل پارام نه کینی اهل حق ولې پارام کینی صحابه کرام خو پارام نو ناس دانن علماء ویني او دا ځان چې ویني دا د صحابه کرامو مهنت داغي هغه تبلیغ هغه په برکت باندې نن موږ دا ټول سمنه اسلامي مالک دي نو هغه زموږ وته ناس وي
نن به سمنو خو هغه قرباني ورکړې ده الله دې موږ تاسو کې د دین لپاره د قربانۍ جذبه پیدا کړي. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.